د ښاغلي هارون رشید یوسفزي صاحب ورور همایون خان ته خواست کوم چې راشي موږ سره خپلې خبرې شریک کړي. زما مشرانو، کشرانو، همزولو، خویندو، السلام علیکم. زه د هارون رشید یوسفزي مشر ورور یم او هارون رشید چې څنګه مشرانو وي ډېر محنتي انسان دی او دوی ټولې خبرې وکړلې او تاسو اورېدلې. هارون رشید د خپل سرویس د مجبورۍ په وجه باندې د محفل کې حاضر نشو، هغې دپاره زه بخښنه غواړم او ځکه زه دلته حاضر یم. هارون رشید یو محنتي انسان دی او زما په خپله باندې دا ایمان دی چې کوم انسان څوک هم خپل محنت کوي نه الله پاک د هغه محنت ضایع کوي نه، هغه له الله پاک د خپل محنت صله ورکوي. زه د پښتو ادبي سوسایټۍ د ټولو غړو ډېر شکرګزار یم چې دا ادبي دغه منعقد کو او مونږ ته او تاسو ټولو ته پکې هرکلی وي او مونږ په دې خوشحالۍ کې شامل کړو. نو الله پاک نه دعا کوم چې الله پاک تاسو لا سره د روغ سټ ډېر لوی ژوند درکړي او د هر قسم پریشانونو او غمونو تاسو الله پاک وساتي. زه په بار بیا تاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زما د ورور په درناوي کې دوره درنې خبرې وکړلې او مونږ ته عزت راکړو. ډېره مننه. الله پاک. ډېره زیاته مننه.